أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. دا دې باره کې یو واقعه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حرم کې د دې تلاوت وکړو او هغه وخت کې چې څومره کافر باغه کې ناستو هغه د دې تلاوت واورېدو د سورته نجم او بیا چې کله د سورته نجم اخیره آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم ولست نو سجده وکړه نو څومره چې کافرو کا مسلمانانو په دې ځای کې هغه ټول په سجده پرې وته بغیر د احساس نه سره په دې پوی نشول دومره اثر په غي باندې وشو دومره د آیتونو اثر په غي باندې سوا دیو سړینا چې هغه امیہ بن خلف هغه سر ټیټ نکړو بلکې لاندې نه راځي خاور راوغسته او دلته پتندیو لګول چې بس ما د پاره دغه قسم سجده ده او بیا هغه باره کې صحابه کرام فرمایي چې موږ په خپل هغه ولیدو چې د کفر په حالت کې هغه بیا د دنیا نه لاړو بهرحال ناغي د اوردل او په دې کې دومره اثر دی او دومره بهترین طریقې سره الله تعالی دغه خبره کړې ده اته سو سغه ووري د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت مبارک کړي والنجم قسم دې پستوري اذا هر کلا هوا چې پریوز یغا پناش یغا ستوره ما ضل ند بلار شوه صاحبکم ملګری دې تاسو وما او نه غوا لار غلط کړي دا ضل هغه چاته ویل کېږي چې په سیدی لار رواني او به لار خطا کی ضلال بار بر د معنا شوی دا غوا هغه چاته ویل کېږي چې هغه سره علم وي سره د پوي قصدن په بل لارې لاړ شي نو نه د لار خطا شوی دا او نه د قصدن او ارادتن په بل لارې تل ده وما ينطق او د خبرې نه کوي عن الهوى د خپل خواهش نه خپل ځان نه د خبره نه بیانوي ان هو نددا الا مگر وحي وحدا يوحى چې کولې شي دتا دا وحدا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو داود کی حدیث ته د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما روایت ته چې هغه ذات باندې قسم ده چې هغه په لاس کې زما ځان ده زما خلینا سوا د حق نه بل خبر نه ادا کی سوا د حق نه بل خبر نه ادا کی علمه خذل دتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شدید القوا هغه چې هغه ډیر لوی طاقت ولده جبرائیل علیہ السلام لوی طاقت ده الله ور کړی ده ذو مرتن خاوند د طاقت فاستوا بیاغه قائم شو مخامخ راغې په اصلي صورت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیہ السلام په خپل شکل کې دو کرات قتل ده یو کرات لومبني وحی شوی وا بیا د وحی سلسله بند وا رسول الله صلی الله علیه وسلم په پریشانو ګرځیدو را ګرځیدو او هغه په خپل فرمایي چې ور مولد بخاری شریف کې حدیث ته دا جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې ما اولیدل برن आवाज وشو چې اوملیدل د اسمان او د زمکه منځ کې په یو کرسي باندې د سیناست معلق او د شپږ سو وزر وی او دا ټول علاقې د سینولې و ما باندې ير راغله زه د ير نه هغه کې پریوتم او بیا را پاسې دم په منډه لاړه مکورتا او بیا م خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ویلې چې ما باندې کمبل واچوا ما باندې لرزر غلی و او باغه وخت کې به دا آیتونه نازل شول چې یا ایها المدثر اے کمبلې کې انغفتون کې سړیا قم فانذر پاسا او خلق وی روا دا دغه وخت کې لغه وਹੀ لگا وقفر غلی و هغه نه بعد یو راتل تیزی سره شروع شول بیا وهو هغه بالافق الاعلى هغه په کناري هغه اعلی ځای کې بلای افق برا حصہ د اسمان ثم بیا دنا نږدې شو فتدلى نډیر نږدې شو مخکراغه یعنی په نزدېکت باندې دلیل جوړ شو نور نږدې شو د جبرئیل علیہ السلام فکانا بشوغا قاب قوسین په اندازې د دو کمانونو او ادنا یادنهم نږدې ځکه چې د کمان یو حسابه سي پوري دا نږدې وي خو ځنه وړوي ځنه غټوي
نو دا دومره نږدې شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته او دومره نږدې راغی فاوحى نبی وحی وکړه الى عبده خپل بنده طرف ته ما دهغه اوحى چې وحی وکړه ان څه چې الله حکم کړو ما کذب الفؤاد دروغ نه دی وي او الله وحی وکړه جبرائیل اسلام ذریعہ سره عبده بنده دغه هغه چې وحی وکړه نو جبرائیل اسلام ذریعہ سره راغ جبرائیل علیہ السلام نږدې شو وې کړه جبرائیل علیہ السلام الله فرمایي چې خپل بنده زما بنده ته هغه چې ما د تویلم چې وحی وکړه او ما ته پته ما ودی چې لکه ستاسو جی جی دی خدا قاب قوسین دا او ثم فقدن قاب قوسین اواز ما ټول الله تعالی جی 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 ذات له غوړه جی بهرحال دا خو د دوی خبرې دي که څنګه چې مخکې ما دوی تاسو ذکر کړو جی جی دا خو خبره دینه مخکې چونکې نور آیتونو کې تیر شوی دا او هغه باندې الحمدلله تاسو هم پوهیږئ په سورته کهف کې هم تیر شوی دا سورې بنی اسرائیل کې هم تیر شوی دا د روح القدس باره کې د روح باره کې باقاعده پوښتنه شوی او دې باندې زموږ تاسو ایمان دی چې وحی جبرائیل علیہ السلام راوړي او دا د الله تعالی په حکم سره راوړي او څه چې وایي الله تعالی ته نو دا جبرائیل علیہ السلام الله تعالی وایي جبرائیل علیہ السلام ته نو نه جبرائیل علیہ السلام په دې کې څه شک او کمی کړی دی او نه د جبرائیل علیہ السلام نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دې کې شک او کمی کړی دی چا چې په دې کې خبره کړې ده چې کني دا بنده دی د جبرائیل علیہ السلام او دا جبرائیل علیہ السلام دا کار کړی دی او هغه کوي او زمونږ د پیران وغیرہ دوی تم دغه سکیږي او سم کیږي او راضي وغیرہ نو دا غي دلیل خو مخکې هم تیر شوی دی او د لپاره د اضافي خبره هم نشته چې مونږ هغه وکړو یا هغه دغه بیان کو خبره خو د الله ده الله فرمایي چې ما وحی وکړه په خپل بنده باندې هغه چې وحی وکړه ما ان ما چې اورول سم چې د اوریدل غختل هغه موږ ورته وکړه نه د وحی مالک جبرائیل علیہ السلام دی او نه د وحی مالک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او الله تعالی د پاره ک جبرائیل علیہ السلام هر څومره قوي شي مضبوط شي خود الله د پاره دغه طاقت هیڅ شي نه ده او دلته چونکه دنیاوی سترګې دي دنیاوی بدن د باډي د عدالت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو دیو جنا د جسم او دنیاوی په سترګو کې هغه طاقت نشته چې هغه الله تعالی خپل وګوري او دې باره کې یو حدیث ده او حدیث د جبرائیل د بخاری شریف ته عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده بس دا تصور ان شاء الله کافی جواب د سوال ملاوي شي مسروق پختنه وکړه د عائشہ رضی الله تعالی عنها نه چې یموري دلته چې الله وایي چې خبره وکړه الله تعالی نو آیا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی لیدلو دا کوم خبره چې دی وکړه ما دا چړل ډیر زیات نه ده چې هغه اخبار خشوله نو الله لیدلو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو عائشہ رضی الله تعالی عنها تو فرمایل چې استادی خبرو سره خو زما جسم باندې hebat راغی تم داسې خبرې کوي یاد ساته درې خبرې چې چا وکړلې دای دروغ وایي درې خبرې چې چا وکړلې بس ته پوه شې چې دا دروغجن دی او دا دروغ وایي اول خبره ده چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله لیدلې دی دای دروغ وایي او دلیل د پاره سورۃ انعام آیت نمبر 103 تلاوت کو بیا یو سلو دریم چې نشی راګراولې سترګې د اغه یعنی د بندا اغه او اغه راګرې سترګې د اغه خپل بندا سورۃ انعام آیت نمبر یو سلو دریم او سورۃ شورا آیت نمبر 51 انعام 103 او شورا 51 په دې دواړو کې خبر الله دا کړی دا چې الله څوک نشي لیدل د دنیا سترګو سره صحیح ده دا یو خبره شو آیتونه دي سورۃ انعام آیت نمبر 103 او سورۃ شورا آیت نمبر 51 دویمه خبره عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې څوک وایي چې زه سبا د خبرې نه خبر یم دم دروغ جن دي دم دروغ ویلي او دلیل کې سورۃ لقمان آیت نمبر 4 ورته تلاوت کو چې څوک نه خبر دي نه دي خبر چې زه سبا څه کوم دا نجومیان او کاهنان چې وایي چې سبا او دادی وغیرہ وغیرہ دا عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا دروغ وایي او دلیل کې د سورۃ لقمان آیت نمبر 34 نمبر آیت او دا دویمه خبره شو دریمه